اوس هم ملګرو راځو څې ته. څې له چې نه وروسته راځي او چې باندې که چې دلته درې توري لرل، څې د پاسه درې توري لري، یعنې دا څه شی ده؟ څې ده. څه شی لیکو؟ څک. څې کاپ. دا چې سره یو ځای شي دا ډول یو ځای کیږي. څه شی ترې جوړ شو؟ څک ترې جوړ شو. څک بیدار ته وایي چې داسې ناست وي، بیدار. که له څک نه څکه جوړوو، څې کاپ هې، څکه، چې د یو شي څکلو ته وایي. که له څکې نه څکل جوړوو، څکل کې بیا څې کاپ لام راځي. څنګه کیږي؟ دا شی کیږي. څکل، څکل. څې کاپ و څک. څې کاپ هې شوه، څکه ترې جوړه شوه. څې کاپ لام شو، څه شی ترې جوړ شو؟ څکل. که له څکل نه څکول جوړوو بیا څنګه کیږي؟ څې راځي، کاپ راځي، واو راځي او لام راځي. دا شی کیږي، څکول. دا ټول تاسو له ځان سره بیا بیا لیکئ او ځان په دې پوهوئ چې دا کلمې څنګه سره یو ځای کیږي یا څنګه سره نښلول کیږي. یو درس وایي. درس دې څه شی ده؟ درس دې څوکۍ. څوکۍ. دا د باور څوکۍ ده. دا د باور څوکۍ ده. باور، باور پر څوکۍ ناست دی. باور پر څوکۍ ناست دی. هغه لیکل کوي. څوکۍ. څوکۍ کې څې واو کاپ او نوموالی یې دی څوکۍ. دا د باور څوکۍ ده. باور څنګه لیکل کیږي؟ بې الف واورې باور. باور پر څوکۍ ناست دی. ناست کې نون الف سین او دال دی. او هغه لیکل کوي. لیکل کې لام یې کاپ لام لیکل. کوي کې کاپ واو او یې کوي. څوکۍ. دا د باور څوکۍ ده. باور پر څوکۍ ناست دی. هغه لیکل کوي. اوس راځو د کلمو تمرین ته. څې لام یې. څې لام یې ګډ سره لیکل کیږي. څه ترې جوړیږي؟ څلی. بله کلمه لیکو. څې واو کاپ. څې واو کاپ سره یو ځای کیږي. څه ترې جوړیږي؟ څوک. څوک. بله کلمه ده. څې واو کاپ یې دال الف ری. څې واو یو ځای کیږي، کاپ یې دال یو ځای کیږي، الف او ری څنګ ته راځي. څه شی ترې جوړ شو؟ څوکیدار. څې واو ری یې. دې نه څه شی جوړیږي؟ څوری. څې واو ګډ راځي، ری او یې څنګ ته لیکل کیږي. څوری ازوقې ته وایي. مثلا ته یوې سیمې ته ځې چې بیا درته سامان نه وړل کیږي، له ځان سره یو څه وړې چې په همغه ټاکلي وخت کې ستا وشي، یعنې ضرورت دې بیا پیدا نشي چې بیرته راشي. دې ته څوری وایي. نو ملګرو تمه ده لیکلي به مو وي، او که مو نه وي لیکلي څنګه لیکل کیږي؟ څې لام یې څلی. څوک. څې واو کاپ څوک. څوکیدار. څې
واو کاف یې دال الف ری څوکیدار څوری څې واو ری یې څوری. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره لایک او له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. پښتو لرنینګ یوټیوب چینل هم در سره زنګوله یا سبسکرایب او له نورو ملګرو سره شریک